بیا دا چوړیل د حمزه نیا یو غټ ځنګل ته بوځي او هلته کې د ونو خواته مړه کی. دوستانو د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې به یو وړوکی ماشوم د خپلې مېرمنې مور سره ژوند کولو چې د هغه ماشوم نوم حمزه وي. د هغې سره هم یو زوی وي. د مېرمنې مور یې د دې حمزه سره ډېره زیاته مینه کوي. د حمزه د پلار هم ډېر زیات خوشحاله وي چې دې ته ګوري. بیا څه وخت پس د حمزه مېرمنې نیا راشي او د حمزه مور سره خوا کې ودرېږي. ته ولې د دې مېرمنې زوی سره ډېره زیاته مینه کوې؟ ته نه خپل زوی سره ولې نه کوې؟ مورې زه له دواړو سره مینه کوم. ما ته دواړه ډېر زیات ګران دي. د مېرمنې زوی سره د ډېره زیاته مینه مه کوه. هغه ټول جایداد او هغه ټول مال او پیسې به بیا د ده شي. د خپل زوی سره ډېره زیاته مینه کوه ځکه هغه ستا خپل زوی دی. نه مورې دواړه زما بچي دي ځکه دواړه به زما وي بل هیڅوک د دوی نشته. زما دواړه ډېر زیات خوښ دي. د دې خبرو اورېدو سره د حمزه د مېرمنې نیا په زړه کې ډېر زیات بغض راشي چې دا حمزه به زه د دې کور نه وباسم. ښه بس زه دلته کې یو میاشت دپاره پاتې کېږم. زه د هغه ځای نه رالم. ښه مورې پاتې شه که نه پاتې شه. د حمزه مېرمنې نیا د دې دپاره پاتې شي چې زه به د حمزه په غلطه باندې راړوم او بیا به دې د کور نه وباسم. بیا د حمزه مېرمنې مور کچن ته لاړه شي او خپل کارونه کوي. خپل وړوکی ماشوم حمزه ته پرېږدي. ورسره د حمزه لوبې کوي. آواز وکړي خپلې لور ته راشه که نه حمزه څه کوي ته راشه ته یې وګوره. مېرمنې مور یې ډېره زیاته زر راشي او دې ته وایي ولې څه چل شوی دی حمزه څه وکړل ته راشه که نه هغه زوی درله دومره ووښو دومره یې درله ووښو ښه ده چې زه ومه ما ترې نه خلاص کو که دا زه نه وم نو اوس به یې درله مړ کړی و. نه مورې ما څه نه دي ویلې دا دروغ وایي. حمزه مېرمنې مور ورشي او حمزه له هغې کمرې نه رابار کړي. حمزه هم ډېر زیات ښه هلک وي او دا مور یې هم ډېره زیاته ښه وي خو دا مېرمنې نیا یې ډېره زیاته بده وي. دا حمزه ډېر زیات بدی شي چې زه به اوس دې د کور نه وباسم ځکه د سره زما لور ډېره زیاته مینه کوي. حمزه مور هلته کې خپل کارونه کوي او د حمزه مېرمنې نیا او حمزه په کمره کې ناست وي. حمزه مېرمنې نیا ډارېکي ځان را وغورځوي او چغې کړي لور راشه لور راشه حمزه را وغورځولمه اوس نشم پاسېدی شابه زر راشه. دې خبرو اورېدو سره زر راشي او دې خواله ورشي او دا راپاسوي. دا ستا دا مېرمنې زوی دی دې کله څه کوي کله هغه وړوکی ماشوم وخي کله ما راغورځوي. دې ډېر زیات روان دی. نه مورې دا ما نه ده راغورځولې دا په خپله ځان راغورځوي. ته زما په مور باندې دروغ وایې شابه د دې کمرې نه وځه او دلته کې به ته د دې سره نه اوسېږې. حمزه بیا د کوټې نه وباسي. د شپې چې کله حمزه اوده کېږي نو هغه چوړیل ورته را پیدا شي او حمزه ډېر زیات ویریږي. ته مه یېرېږه زما ښکلې زویه تا سره چې څه وشو هغه ما ټول ولیدل زه به یې اوس تا بدل اخلم. د حمزه هغه مور خپل شکل راښکاره کړي او حمزه ډېر زیات خوشحاله شي او خواته ورلا ورشي. یو ورځ حمزه بره چت ته وخیږي او ځان لا لوبې کوي نو په دې کې ورپسې هغه مېرمنې نیا راشي. دا خو اوس د ده غورځولو ډېر ښکلی ټایم دی. زه چې دې له دیکه ورکم دی به وغورځېږي او مړ به شي نو موږ به ترې نه خلاص شو. دا مېرمنې نیا یې چې کله حمزه له دیکه ورکي او هغه لاندې وغورځوي هغه لاندې غورځېدلې نه وي د هغه خپله مور راغلی وي د چوړیل په شکل کې او هغه راکینج کي. یا هغه چوړیل ډارېکي دې پسې وخیږي او دې لا دیکه ورکي او دا لاندې راولي. هغه مېرمنې نیا یې ډېره زیاته ویریږي چې دا زه چا لاندې راوویشتم. نو بیا دغه شان په بله ورځ باندې دوی په کمره کې ولاړ وي او ماښام وخت وي.
ټول په کمره کې یو ځای ولاړ وي او هغه چوړیل یعنې د حمزه مور را پیدا شي او د حمزه مېرمنې نیا ته وایي زه به یې اوس تا سره وګورم تا چې زما د زوی سره څه کړي هغه ټول ما لیدل شابه ته اوس دوی ته ووایه چې دا ټوله غلطي زما وه دا ټوله غلطي زما وه حمزه ډېر زیات ښه هلک دی خو ما وی چې دا جایداد هر څه موږ ته پاتې شي نو په دې وجه باندې د ده د مرګ کوشش ما کوو دې خبرو اورېدو سره د حمزه مور او د حمزه پلار ډېر زیات حیرانه شي بیا دا چوړیل د حمزه نیا یو غټ ځنګل ته بوځي او هلته کې د ونو خواته مړه کي